زموږ چینل دې سره ضرور سبسکرایب کړئ. راځئ چې اوس واورو پروګرام ستاسو आवाज د خپل قربا شهزاد خان سره. ور مرګري دا ویډیو چې دی و شیر دا پښتنو ډیره غټه بدنامي پښتانه یو مونږ بدل یو الحمدلله بالکل بدل ډیر غلطیات کو مکالمات نیولې او پښتانه اوس په خلک دي دا حل ما دا زموږ د وجه جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمند کتونکو د پروګرام ستاسو आवाज سره ز ستاسو قربا شهزاد خان. قدرمند کتونکو نن مې درله یو داسې موضوع راوړې ده چې ډېر حیران او پریشان بشئ چونکې تاسو به پیژنئ ګل چاحت کوم چې مطلب تبلیغ ته راغلی او ماویه نوم یې ځان ته مطلب ټاکلی و. زمونږ د سخاکوټ د پښتونخوا د سیمې بیا د سخاکوټ د سیمې یو ډېر پیژندلی نوم بلال جان چونکې نن مرغوزار ته په چکر باندې تلي و هر څه چې و هلته ګل چاحت هم راغلی و نو هغه مطلب په پښتنو پسې څه خندا کړې ده چې یاره پښتانه کې شعور رانغی پښتانه داسې پښتانه هغسې هغه نه هغه خبرې نه وې برداشت شوي او هغه په هغې باندې اکشن راغستی و. راځئ دا ویډیو ګورو. د دې ویډیو نه پس در سره زه خپل خیالات اظهار په دې باندې کوم. دا ویډیو اول وګورئ د دې نه پس بیا خبرې کوو. دا د چا سوي دي هیڅ هم نه شي کوي. دا ټول پښتانه دا پښتنو وطن دی. دلته تا د چا سره دی تا موبایل راغست او ته غلطه خبره کوي. ور مرګري دا ویډیو چې دی و شیر دا پښتنو ډیره غټه بدنامي ده. مونږ پښتانه یو مونږ بدل یو الحمدلله بالکل بدل یو. مونږ ډېر دا د ګل چاحت اورینجل تصویر دی ها. دا په ټیک ټاک کې چې دی نو ځان شریف کوي او نن د دې ګل چاحت چې دا پوزیشن دی دا وایي دا پښتانه دي دا دغه راځي او پښتنو باندې مکوته تماشا راکړه تماشا دې کې څونه غوړ فیمس خلک راځي چا سوالو صحیح ده بیا پښتنو باندې خبرې ونکړي ها پښتنو باندې بیا خبرې ونکړي شیمانیو دا فیسبوک باندې ورکو دا ستای دا دې خلکو د عزت درکړې دي تاسو خلک په کلمه پښتانه کنه هم خلک کې بس کړي دا وزم پښتانه دا غلط میسج ورکوي وای پښتانه نه دي بدل شوي ولې نه دي بدل چینل ویډیو تاسو تمہارے میں سے ویڈیو کې راځي تاسو ورې لکه صبر وکړئ اصول وته وایا ته نصیب دی ویډیو لکه کوم ته دی خوښه دې سات دا تاسو تور علاقه تاسو پښتانه دا وخت نه کو بیانی هغه رابطه پسخاکوټ کې وکاګو بچي پسخاکوټ کې بدن وکاګو پسخاکوټ کې بدن وکاګو پسخاکوټ کې خبرې بیا پته بیا ولې نه دا ولې زو چیلنج کړل پښتونه پسخا دا ویډیو بڑی لیٹ کې ایک بار صحیح دا ویډیو بڑی لیٹ کې چینل والے دا ویډیو کې دا بدنامي الټا دا یو تاسو نه کسان هو نه ګوري یا دې ځکه څنګه جاري کنه موږ هم د علاقې خلک څه وایي کې نه نه بالکل د ویډیو په څیر چې غلطه ویډیو ها جواب راکړه ها واو زه جواب وکم د ویډیو کا د مزه دا پښتانه دې بردا شاسو ته ویډیو ما ته والی چې موسیقي وینو چې چلو شو موږ زوري کې خبره باندې زد کوه کوم زیات پښتن شو هر څه زمانه زیات پښتن ته نه تو ټول یو پښتون باندې کې دا نه
صحیح ده خبره ده لکه دا موبایل دې ولې وچې وې وخی کنه یار وې وخی دا موبایل دې ولې لکه وې وخی کنه تاسو ته ګورئ وې وخی لکه دا موبایل دې ولې یار لکه دا موبایل دې ولې دا موبایل دې ولې وې کنه یار تاسو تاسو ګناه شي زما دې حل دي وختي پښتون ډېر غلط یاد کو کنه ډېر غلط یاد کو موبایل ما ته نیولې او پښتانه اوس په خلک دي دا حل دي ما دا زموږ د وجې مشهور شوي دي بس خبره دا ویډیو دا چینل والے دې ویډیو کړو فرمیږي برابر ها لکه مې وخی کنه یار ګورم ته مې وخی ما موبایل یو هغه موبایل کې सरजी बदनामी कर देखो पर यो मुजाहिद दाखلي دي او هغه ځکه کې فزول بکواس کو چې دلته د پښتني چې دا به غیرت قوم دي او دا د دې او دا پښتون باندې ډېر لکه دا د څه الفاظ دي چې هغه زما په خپل ناراضي او بر لاړو او موبایل دې چې جګ نیول کړه دلته خو ګوره تاسو د امن ته ولاړ تاسو د دنیا نه پرې مولې ده موږ دا پکار دي دا د 2 مینه لپاره و مینه لپاره دا ویډیو شیر کتاب دنیا ته څه پیغام څه کنه تاسو ته دا وایم دا سړی د تراشي موبایل ته وره دا ویډیو ته صحیح ده ګل چاحت اجړه ده ګل چاحت اجړه ده محکمه په غړې دوه او وس دي نو وس راغلي بیا په تبلیغ کې راځي تاسو بچی صحیح شو بیا په تبلیغ کې راځي او وس دي د ترالي او موبایل راوستو پښتون باندې خبره کوي کنه پښتون به غیرت دی پښتون دي سي پښتون دي سي کنه دا ډېر سپکه خبره ده موږ دا غواړو چې د دې ځای چې کم ایمیج غلط نه نشي صحیح ده ثانک یو سر جی قدرمندو کتونکو نو تاسو دغه ویډیو وکتله زه لا ورځ دوه کېږي ما ته بلا شي ویډیوز راځي یقین وکړه ما له علیشه 007 دی که څه دی ما له په هغې باندې ویډیو کوله هغوی چې کوم زمونږ د پښتنو دا کوم تصویر پیش کړی دی په کوم ځای کې زه په دغې ډیټیل کې تلل نه غواړم چې مطلب فلم ولې جوړېږي ډرامه ولې جوړېږي یا مطلب دغه د پښتنو خپل دغه دی کوي زه په دغه ډیټیل کې نه ځم
خو مطلب دغه دوی چې کوم خاورې ته تللی دي کوم بهرحال دغه یو جدا ټاپک دی په دغې باندې به سره بیا انشاءالله نیکسټ یو ویډیوز جوړوم خو دلته ته ډېر زیات خفګان میلاو شو دغه ویډیوز مې وکتلې ملګري راته راسینډ کړل چې بلال جان کوم چې زمونږ د پښتنې منطقې یا د پښتنې سیمې یو ډېر تکړه سوشل ورکر دی یو ډېر نر ځوان دی هغه په دې باندې اکشن واخیستی چونکې د هغه نه برداشت نه کړلی شو او هر کله یو پښتون ته چې مطلب د پښتني خاورې یا د پښتنو د تذلیل مطلب داسې واقعیت مخې ته راشي هغه بالکل نشي برداشت کولی نو تاسو دغه ویډیو وکتله دا ډېر زیاته د افسوس خبره ده زه ګل چاهت ته هم دغه پیغام ورکوم چې کو ته ګل چاهت مطلب کو ته په پښتنو مطلب په دنیا باندې ځان دې پیژندلی د دې پښتنو په سر باندې ستا 2 میلیون فالوورز دي او ته رالږې لایو کې او په لایو کې دا خبرې کوې چې پښتانه مطلب بې شعوره دي پښتانه کمعقل دي پښتانه داسې دي پښتانه هغسې د پښتنو تذلیل کې نو دا څوک هم نشي برداشت کولی تاسو کتلی شئ دوی دغه کم کلیپس چې تیر شولو دا ډېر زیاته د افسوس خبره ده پکار ده چې د پښتنو زمونږ د پښتنو یو ښه تصویر پیش کړی شي زمونږ کو سوچو کو خلک سپوږمۍ ته وختو دنیا کم ځای نه کم ځای ته ورسېدله او زمونږ د پښتنو همیشه دپاره غلطه عکاسي کېږي زمونږ د پښتنو په معاشره کې په دنیا کې یو غلط تصویر لګیا دی پیش کېږي نو دا ډېر زیاته د افسوس خبره ده یقین وکړه داسې واقعیت چې ویني ډېر زیات په خفه شي بهرحال زه دا ویډیو اوږدول نه غواړم خو الله دې وکړي چې زموږ پښتنو کې دغه ځای پیدا شي چې موږ د پښتنو یو ښه تصویر پیش کړو د پښتنو یو ښه دغه وکړو چې فرض کړو ته تبلیغ ته لاړې نو زه ماویه صاحب تا ته وایم چې ته خو راولږه بیا په هغې باندې مستقل پاتې شه که نه ته ګوره په دې ځای کې ته د تبلیغیانو تذلیل کې لګی د پښتنو تذلیل کې لګی د مسلمانانو تذلیل کې لګی بیا په هغه کار باندې خلک استقامت سره پاتې شي نو الله دې وکړي چې زمونږ دغه په مونږ کې پیدا شي زه چونکې بل ځای کې یم سټوډیو وغیره کې نه یم خو الله دې وکړي چې په مونږ کې دغه زه په خپله ډېر زیات خفه شوم چې دغه حالات مې وکتله د بلال جان इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।